نو دوی به چې کله نبی علیہ السلام لرالل نو طاعت لنا من بستا منو ستا تابعدار یو او فرمان بردار یو، لاس په نامه به کېښودو چې ته څه وې موږ هغه منو. خو چې کله به د نبي علیہ السلام نه بار د دغې محفل نه ووتل نو چې کمې خبرې به یې نبي علیہ السلام سره کړې وې د هغې الټه به یې کولې، مشورې به یې کولې او سکیمونه او سازشونه به یې جوړولې. همدغه د منافق کار مي په مخ په تا سره یو شانی، خو چې تا نه لږه خوا شي بیا به ستا خلاف لګیا سازشونه سکیمونه دا به جوړوي. الله وی ستاسو دا سکیمونه او سازشونه ما سره نوٹ کیږي، لیکلي کیږي. خو بیا رسول الله مبارک ته وی چې چهره د منافقت خی په ظاهر مسلمانان دي او په باطن کې داسې نو کتو سره سخواله کې نو نور خلق به وی کافران به چې خپل مرګرو سره سخواله کوي. نه الله وی مخته والا پرې د ماته او بروسه زما په ذات باندې کا وستا دوی اس سم نشي کولی. ساده پاره الله مددگار دی او د الله نه بهترین مددگار الله بل وی نشته. په قران کې سوچ نه کوي الله وی دوی ته پته لګېدلې وه چې په دې قرآن کې دوی تدبر کو سوچ یې کو نو دوی ته پته لګېدلې وه چې دا په حق پیغمبر دی او دا په حق کتاب دی. او بیا الله د دې قرآن حقانیت لږ بیان کړ. خو دا قرآن د بل چا د الله نه علاوه د بل چا د طرف نه وي نو دې کې به ډېر اختلاف و. دنیا کې ډېر کتابونه داسې جوړېږي څه ناڅه پکې غلطۍ وي، اختلاف پکې راشي. قرآن کې د هغې روز اول نه راواله چې د کوم ورځې نه الله نازل کړی دی د قیامت د ورځې پورې به پکې څوک هم څه غلطي را پیدا نه کړي. دا د الله طرف نه قرآن دی، دې کې سوچ وکړئ الله وایي. او بیا یو بل خصلت بیان کړی دی او دا ټول خصلتونه خو هغوی پورې خاص دي، خو ګره حکم عام دی. هر یو کې به تاسو مونږ د دقې د دوی د منافقت په شان کارونو نه ځان ساتو. نو بل یو د منافقت کار یې کړی دی هغه هم الله بیان کړی دی، هغه راته بیا هلته ویم. ویقولون او دوی ویه په ظاهره باندې طاعتن تابعدار یو، کار زمونږ د تابعدارۍ دی. فاذا هر کله چې برزو بار توزی د مجلسنا، برزو بار توزی من عندک استا د مجلسنا نو بیتا سچلو کی بیا مشورې. بیت اصل کې د شپې مشورې ته وي چې ځان د شپې مشوره سي چې څوک مونږ یې نه ځان لګیا دي سکیمونه سازشونه جوړوي. نو بیتا مشوری کئی بدلوی طائفتن یو ډله منهم د دوینا غیر الذی خلاف داغی خبرو تقول چی تاویلی دیا داغی خلاف لگیا دی مشوری کئی. واللہ اللہ چی دی یکتبو لکی ما آغا خبری یبیتون چی دوی مشوری کئی ستا خلاف آغا اللہ لکی نوٹ کئی ہے. نو فاعرض عنهم تتمخوالا و مصلحت پتور بانی وتوکل علی اللہ او بروسا او توکل دا اللہ پذات کوا وکفا باللہ کافی دی اللہ تعالی وکیلا بہترین کارساز. افلا یتدبرون آیا دوی سوچ والی نکی القرآن پا قرآن کے دا قرآن معنی ہر انسان لدا پکار دی چې په قرآن ځان پوی کی، قرآن کې تدبر کی. علماء د خپل علم مطابق، عامیان د خپل علم مطابق معنا یې زده کی او وګرځي دا خپل یو دستور حیات، د خپل جون یو دستور وګڼي، ضابط حیات وګڼي. او دا خدا سي کتاب دی. ولو کانا او کو چریوی من عند غیر اللہ سوا دا اللہ تعالی دا ذات دا نازل اولونا دا بلچا نازل کروی یا دا بلچا دا طرف نازل وی نو لوجدو خامخاب منتتا فیه پدی کی اختلافا کثیرا
ډیر اختلاف او ډیر په پکې رد بدل شوی وي. او قرآن شریف کې نه دا په سچ او په حق کتاب دی، او کې پکې سوچ او تدبر. نو د دې منافقت نه بچ کیږي. یا بعض کمزوري مسلمانان یا دا منافقان چې رابغي دوی ته خبر سکار براغي خو هغه به د امن خبره به یا به د خوف خبره وه، نو دوی به لګیا شو هغه به یې خوروله. مسلمانانو کې به بار ته به راووتلو، اطلاعګانې به یې خوړل چې وګوره مسلمانانو شکست خوړو، او اوښ کې به هم د قصد تویولې چې د مسلمانانو کې بې حوصلې راشي. نو هغه خبره به لږه وه، شوې به وه، خو لږه به وه، دوی به یو غټ شی جوړ کړ چې په مسلمانانو کې کمزوري راشي، سستی راشي. الله وی کو دوی دا خبر راغلی وی بالفرض، نو پیغمبر علیه السلام لبه وړي وی، یا به د دقه وخت چې کوم ته صحابو عقلمن او علم والا اغوی لبه وړي وی، پوی کړي به په دې امر باندې ځان چې دا څه شی دی، اغوی به ته صحیح مطلب رسېدو. نو خبره یو شان شوي او بدلی کړي بل شان، نو دا دومره لوی نقصان بیا پیدا کی. دا هغه وخم اوسم خبره به تحقیق ته رسوي، خبره به اصل مقصد ته رسوي، بیا یې لګیا شه خوراوه. نو اصل مقصد ته نی رسېدلی او خوراک شي هغه ډېر لوی نقصان پیدا کړي. د قرآن شریف خو یو واقعه رستو را روانه ده، ابا په خپل ځای باندې بیا موږ ووایو. خو نبی علیه السلام په څه وجه باندې د بیبیانو نه خفه شو. چې د بیبیانو نه خفه شو، نو قسم یې وخوړلو زه به بیبیانو سره یو میاشت نه میلاوېږم. نو لاړه بېل شو تی نبی علیه السلام، یو میاشت به نه میلاوېږم. او نبی علیه السلام کور پرېښودو، یو بالخانه و هغې ته بره وخته. بس چې دا خبره دغه شوه، بعضې کمزورو مسلمانانو او منافقانو خبره خوره کړه، وی نبی علیه السلام بیبیانو له طلاق ورکړی دی. دا قسمه خبرې خورې شوې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وی دغه وخت کې زه بار نبی علیه السلام سکار پسې لیږلو، چې مدینې منورې ته رالم، وږو ته مې خبره راورسېده چې نبی علیه السلام بیبیانو له طلاق ورکړو. نو د نبی علیه السلام په بیبیانو کې یو بیبي چې حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها وه، د مونږ موره به د نبی علیه السلام بیبي و، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لور و. نو عمر وی حفصه خو تبع شوه، ځکه چې طلاق ورکړی شو، خو د نبی علیه السلام نه بیله شوه، خو غرقه شو، ډېر سخت خفه شو. خو هوښیار کس و، خبرې د خورولو نه لاړه، نیغ نبی علیه السلام له لاړه، او رسول الله مبارک ته وی تا بیبیانو له طلاق ورکړی دی؟ نبی علیه السلام وی نه، ما خو طلاق نه دی ورکړی، زه خو ته خفه شوی یم او قسم مې خوړلی چې یو میاشت به ورسره نه میلاوېږي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ د خوشحالۍ نه الله اکبر اواز وکړو، راغې مرګورو له، تاسو ولې داسې خبرې خوروئ؟ نو نبی علیه السلام له لاړ شئ، تپوس دې وکړه چې معامله څنګه ده. نو دقې خبرو خورولو سره څومره لوی نقصان وشو مسلمانانو کې، صحابو کې څومره غم راغی. نو هر قسمه خبره چې هغه تحقیق ته نی رسېدلې، نو خورولی نه دي پکار. دلته الله دقې خبره کوي، وَإِذَا جَاءَهُمْ او هر کله چې راشي تاسو ته امرن یو کار، من الامن دا امن، او الخوف یا د یری، نو اذاعوا به دوی خوره کیا، ولو ردوه کو چره اوړې و دا خبرې الی الرسول رسول الله مبارک تا، و الی اولی الامر یا اولو الامر تا، چې مراتن علما دی او پوی خلق دی، منهم د دوینا، نو لعلمه پوی کړي به او پدی باندې الذین کسانو یستنبطونه چې راوباسي هغوی صحیح مطلب د هغې نه، پوی کړي به او تحقیق به کړو. ولولا فضل الله، فضل دا الله نوی علیکم پتاسو باندې رسول الله مبارک نوی، ورحمته او رحمت داغ نوی قرآن نوی، نو لتبعتم الشیطان خامخا به تاسو تابعداري کړې وه د شیطان، الا قلیلا مگر لږ کسانو، بچ کړی الله د نبي علیه السلام او د قرآن د وجې.
فقاتل نو ته جهاد کوي رسول الله مبارک کو دوی زیو کنزی فی سبیل الله دا الله پلار کې لا تکلفو تو مکلف نه الا نفسک مگر استا خپل ځان بس تکوا کوئی आवाज کو د تکوا دوی سره جهاد او یبر سره مرګري وحرد او تیزی ورکوا تیاروا المؤمنین مؤمنانم عسى الله قریبا د چې الله تعالی ان یکفا بن کی بأسا زور الذین لا کسانو کفرو چې کافران دي د کافر زور به بس کیږي په جهاد باندې دا یاد ساته ګوره دا دې د وجه نبی علیہ السلام وی چې جهاد به د قیامت درجه پورې جاری وي چې څومره جهاد وی د کافر لاس په بند وي زور به کم وي والله الله تعالی او بیا په جهاد باندې باور کې باور به د الله په ذات کې والله الله تعالی اشد ډیر سخت بأسن پا زور کې واشد او ډیر سختی تنکیلا په سزا ورکولو کې لاس او خپل تخوازه نور باور به د الله په ذات کې الله بیا بستا په هر قسم امداد کوي صدق الله مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب